سلامونه ملګرو نن بیا هم راغلی ما د یوې نوې ویډیو سره چې څنګه کولی شو چې ښایسته وایرل سندره یا نظم جوړ کړو د ټیک ټاک لپاره. راځم ملګرو تاسو ته درته ښیم چې څنګه کولی شو دغه رقم ته ښایسته وایرل سندره جوړه کړو لکه څنګه چې تاسو دغه کتلی شئ ملګرو. لکه څنګه چې تاسو ملګرو دغه کتلی شئ دغه ډیزاین کې یا هم دغه ډیزاین کې ملګرو لکه څنګه چې تاسو دغه کتلی شئ ملګرو څنګه کولی شو چې په دغه ډیزاین کې ښایسته وایرل سندره جوړه کړو. نو ملګرو د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ چینل کې نوي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ ټلیګرام چینل هم در سره جوین کړئ. په دغه ټلیګرام چینل کې تاسو کولی شئ چې دغه کومې ټمپلیټ چې زه اوس کاروم پیدا کړئ. نو ملګرو زموږ ټلیګرام چینل لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې پروت وي، کولی شئ چې هغې ځای نه زموږ ټلیګرام چینل ته راشئ. نو لاړ به شئ ملګرو هغه ټمپلیټ به راډاونلوډ کړئ چې کله مو راډاونلوډ کړم ملګرو په دغه ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شو شپږ یا اووه منټه ویډیو جوړه کړو. اکثره ملګرو ماته میسیجونه کول هغوی په دې نه پوهېدل موږ ته یې ویلي وه چې تاسو ټمپلیټ یې وړې ورکړي دي نو موږ څنګه کولی شو په دې سره غټه ویډیو جوړه کړو. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. را به شئ ملګرو اول به راشئ دغه انشاټ به راخلاص کړئ. چې کله مو انشاټ راخلاص کړئ ملګرو دلته چې کوم ټمپلیټ ما درکړی و هغه به راواخلئ. چې کله مو هغه ټمپلیټ راواخیسته ملګرو را به شئ په دا نیو باندې به کلیک کړئ. دلته به کومې ټمپلیټ چې ما درکړي دي هماغه به راواخلئ. مثلا زه اول لازم دغه یو دانه راخلم دغه ټمپلیټ زه اول راخلم ملګرو دغه ټمپلیټ ما راواخیسته. اوس دلته راځم ملګرو که نه دغه ټمپلیټ چې دی تقریبا 20 ثانیې دی ملګرو دغلته تاسو کتلی 20 ثانیې دی. اوس څنګه کولی شو چې دې نه موږ غټه سندره جوړه کړو. نو را به شئ ملګرو په دغه جمع علامه باندې به کلیک کړئ. چې کله په جمع علامه باندې کلیک کوو بیا به راشئ په دا ویډیو یا فوټو په دغه باندې کلیک کړئ. دلته به دویم پرې بیا همدغه اپشن همدغه کوم ټمپلیټ چې ما درکړی و هغه به راواخلئ ملګرو. لکه څنګه چې تاسو دلته کتلی شئ بیخي دې سره تعیر نه راځي ملګرو. نو بیا به راشئ ملګرو اوس دغه ویډیو چې دا 40 ثانیې شوه. اوس به بیا راشئ ملګرو همدغه رقم ته به همدغه ټمپلیټ بیا راواخلئ. همداسې به راځئ ملګرو 400 منټه ویډیو جوړول غواړئ همدغسې به تاسو راځئ دغلته به ټمپلیټ راخلئ او دلته به یې ورته اډ کوئ. په دې جمع باندې به کلیک کوئ. چې کله په جمع باندې کلیک کوئ بیا په دغه علامه باندې کلیک کوئ. چې کله په دې علامه باندې کلیک کوئ دلته به هماغه ټمپلیټ ورته راخلئ ملګرو. چې کله مو راواخیسته دلته ګورئ ملګرو اوس موږ ویډیو چې ده 1.40 ثانیو ته لاړه. نو ملګرو دغه رقم ته تاسو کولی شئ هره ویډیو غټه جوړه کړئ. نو اوس به راشئ ملګرو دلته څنګه کولی شو عکس ولګوو. را به شئ په دغه سټیکر باندې به کلیک کړئ. چې کله په سټیکر باندې کلیک کوئ بیا په سټیکر باندې کلیک کړئ. چې کله بیا په سټیکر باندې کلیک کوئ بیا په دغه ګالري اپشن باندې کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کوئ بیا به راشئ په دغه جمع اپشن باندې به کلیک کړئ. دلته به تاسو خپل هغه عکس راواخلئ کوم چې غواړئ تاسو په دې سندره کې ولګوئ. زه راځم دغه عکس راخلم ملګرو. چې کله مو دا عکس راواخیسته ملګرو دا به دې غاړې کې داسې ورته کېږدئ ملګرو. چې کله مو کېښوده په دا ټیک مارک باندې کلیک کړئ او بیا په دغه علامه باندې کلیک کړئ چې څونه تاسو ویډیو جوړه کړي په دغه علامه باندې کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کوئ ویډیو اینډ ووهئ ډایرکټ به ملګرو دغه ویډیو تر اخره پسې دغه اپشن لاړ شي. او ملګرو د ویډیو غټولو غټه ویډیو جوړولو لپاره تاسو همدغه طریقه وکړئ ملګرو. همدغه طریقه چې دا اصلي طریقه ده ملګرو. بیا به راشئ ملګرو څنګه کولی شو موزیک ورته اډ کړو. بیا به راشئ په دغه ایډیو باندې کلیک کړئ. بیا به راشئ په دغه موزیک باندې کلیک کړئ. چې کله په موزیک باندې کلیک کړئ دلته به خپل موزیک کولی شئ د ویډیو له طرف نه هم راواخلئ یا هم دغه تمام میوزیک دغه ځای کې هم تاسو کتلی شئ. مثلا زه راځم د ویډیو له طریقې یو موزیک راخلم ملګرو دغه ځای کې مثلا دغه موزیک چې دی ما راواخیسته ملګرو په دغه ټیک مارک باندې کلیک کوم. دلته ګورئ دغه ګورئ ملګرو ویډیو چې دا جوړه شوه ملګرو. اوس به راشئ ملګرو دغه ویډیو څنګه ثبت کېږي په دغه ټیک مارک باندې به کلیک کړئ ملګرو. دلته تاسو کتلی شئ ویډیو چې دا پول 1.40 منټه پورې ما غوښتل چې جوړه کړم دغونه ما جوړه کړې ده ملګرو. نو چې څومره غواړئ تاسو ویډیو جوړ کړئ په دغه جمع اپشن باندې کلیک کوئ او دلته ټمپلیټ ورته اضافه کوئ ملګرو. چې کله مو ښه ټمپلیټ اضافه کړئ بیا عکس او سندره ورته ولګوئ. اوس څنګه کولی شو دغه ویډیو ثبت کړو ملګرو. را به شئ په دغه ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ. چې کله په ایکسپورټ باندې کلیک کوئ بیا په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ او ستاسو ته به دغه ویډیو اتوماتیک روانې شي ملګرو. اوس راځم هغه د دویم ټمپلیټ اندازه درته ښیم چې څنګه کولی شو هغه هم غټه ویډیو کې جوړه کړو. څنګه کولی شو عکسونه پکې جوړ کړو ملګرو. زه دغه راځم دغه ویډیو کټ کوم. د هغې لپاره به ملګرو تاسو راشئ خپل انشاټ به راخلاص کړئ. بیا په دغه ویډیو باندې به کلیک کړئ. چې کله په ویډیو باندې کلیک بیا په دغه نیو باندې کلیک کړئ. چې کله په نیو باندې کلیک ملګرو دلته به راشئ هماغه ټمپلیټ به انتخاب کړئ ورته ملګرو. چې کله په ټمپلیټ ورته انتخاب کړئ بیا به راشئ په دغه ټیک مارک علامه باندې ورته کلیک کړئ. چې کله په ټیک مارک علامه باندې کلیک ملګرو دلته ګورئ ملګرو دغه چې دی دغه سره ساز هم شته. دغه ساز بیا تر اخر کې موږ کټ کوو. دا ګورئ ملګرو دغه چې دی 40 ثانیې دی. نو اوس به راشئ په دغه جمع اپشن باندې کلیک بیا په دا ویډیو فوټو باندې کلیک بیا به دغه ټمپلیټ راواخلئ. همدغه رقم ته دا چې دی 48 ته ورسېده ثانیو ته ورسېده. اوس بیا راواخلئ ملګرو همدغه رقم ته د 1.12 ته ورسېده. بیا به همدغسې ملګرو چېرته څومره غواړئ تاسو ویډیو جوړه کړئ هماغونه دا ټمپلیټ هغه باندې ورسره اضافه کوئ. نو اضافه کولی شئ تاسو. اوس راشئ ملګرو په دا سټیکر باندې کلیک کړئ. کله سټیکر باندې مو کلیک بیا به راشئ په دا سټیکر باندې کلیک کړئ. چې کله په سټیکر باندې کلیک دلته یو عکس ورته انتخاب کړئ ملګرو. په هماغه اوله کې چې څنګه عکس ورته انتخاب کړو په همدې کې به هم همدغه رقم ته عکس ورته انتخاب کړئ. مثلا زه راځم دلته یو عکس ورته انتخابوم ملګرو. دغه ګورئ ملګرو دغه عکس چې دی مثلا ما ورته انتخاب کوم. اوس راځم په دا ټیک مارک بیا راځم په دغه جمع اپشن باندې کلیک کوم. دلته اوس تاسو کولی شئ بل خپل عکس هم ولګوئ یا هم کوم ملګري عکس غواړئ یا خپل عکس غواړئ هر رقم ته عکس غواړئ تاسو لګولی شئ. مثلا دغه راخلمه چې کله په عکس باندې کلیک تاسو دغه شانتې صفحه راځي. دلته به دغه ګرد اپشن وښایي دغه سرکل دا به چې دی ملګرو تاسو غواړئ چې عکس څومره هغه کوئ هماغومره به دغسې کوئ تاسو ملګرو. مثلا زه راځم اوس دغه نشور دغه په ټیک مارک باندې کلیک کوم. دا چې کله په ټیک مارک باندې کلیک کوم ملګرو دلته ګورئ دا به داسې لږ کوچنی کوئ دغسې به یې کوچنی کوئ ملګرو. چې کله مو کوچنی کړو دغه ته دې غاړې ته به یې داسې ورته کېږدئ ملګرو. لږ به یې کوچنی کوئ دغسې به یې ورته برابر کړئ ملګرو. چې کله برابر کړئ اوس په ټیک مارک باندې کلیک ملګرو را به شئ دغلته دغه چې دی په دغه اپشن باندې کلیک او دا به تر ویډیو اخره پسې ورسېږي ملګرو. اوس به بیا راشئ په دغه ټیک مارک باندې کلیک کړئ. چې کله په ټیک مارک باندې کلیک کوئ دغه ایډ باندې کلیک کوئ دلته په دغه باندې
باندې کلیک او دغه موزیک به کټ کې ملګرو دلته چې څونه دي ټول تاسو باید موزیک کټ کې ملګرو دغه سی راځي ورته موزیک تر کټ کې ملګرو چې کله مو کټ کنه اوس براشه په دغه اډیو موزیک باندې کلیک او دلته یو سندره ورته واخلي یا هم نظم غواړي تاسو په جوړ کې هر یو چې غواړي تاسو جوړ کې هغه به ورته واخلي ملګرو مثلا زه راځم دغه سندره به لګوم ملګرو اوس په دې کلیک کوم دلته ګورئ ملګرو نو دغه سي ملګرو تاسو کولای شئ غټه ویډیو جوړه کړئ 2 منټه یا هم 6 منټه دغه کولای شئ تاسو په دې سره ویډیو جوړه کړئ نو ملګرو راشه په دغه ټیک مار باندې کلیک کوئ بیا به هم راشه په دغه ایکسپورټ باندې کلیک کوئ کنه ایکسپورټ کلیک بیا په ایکسپورټ کلیک کړئ تاسو سره به دغه ویډیو اتوماتیک ګالری ته روان شي نو ملګرو کچته مې ویډیو خوښ وي نو ویډیو سره لایک کړئ او همدارنګه زموږ چینل ټیچ عمر سکیلز در سره سبسکرایب کړئ ترڅو هر نوی ویډیو تاسو پورې ضرور رسیږي نور په لاس پرم د خدای په امان